د عمران خان وکیل شیر افضل مروت باره کې تاسو ته خبر درکوم چې په هغه باندې پولیسو حمله کړې ده او هغه ډیر سخت جوبل شوی د ډیر سخت زخمی دی په بد حالت کې دی. د هغه شیر افضل مروت ته چا چې به دا خبرې کولې چې زه د پاکستان حکومت نه یریږم پرچی او په ما باندې اف ای آر دا وړه خبره ده، خو هغه نن یو داسې کارنامه کړې ده چې په هغه باندې کله چاپه وهل شوی د هغه په کور باندې، نو هغه دومره یریدلې دی چې د ویرې نه تښتېدلې دی او هغه کور هم پرېښی دی. بیا داسې کار شوی چې هغه په یو دیوال باندې ټوپ وهلی دی او په دغه ټوپ وهلو سره د هغه خپه هم زخمی شوی دی چې هغه اوس ډېر په بدترین حالت کې دی او په بستر باندې پروت دی. نو قدرمنو دوستانو، هیڅکله هم غټې خبرې نه وي کول پکار، د غټو خبرو انجام هم دغه وي. اگر که موږ د سره همدردي لرو او د کومه بېعزتي چې شوې ده نو د هغې په کلکو ټکو کې غندنه کوو، خو دا هم نه ده پکار چې دومره غټې خبرې وکړې شي او بیا یو چاپې ته د ټینګې نه وي. نو قدرمنو دوستانو، دا خبر مو د شیر افضل مروت باره کې تاسو ته درکو چې په هغه باندې پولیسو چاپه لګولې وه او هغه د دیوال نه ټوپ وهلی دی، یریدلی دی او هغه اوس زخمی دی په بستره کې پروت. نو دوستانو، ډیره مننه چې تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله. نور اپډیټ هم تاسو ته درکوم، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.